چې کومه زنانه څلور کاره کوي که نه باس وایم چې دا بس کلکه مؤمنه ده، کلکه دې دپاره دا پوره دي. اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام کوي، د فرض منځ اهتمام کوي، دا ضروری خبره ده. فرض منځ کې د چا سرم زنانو سمجوته مکوئ، مه د خاون مه د بچو. فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې. چې ډومبې زنانو تلې ته ودرې نو ډومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا د خاون نشي خلاصولی، بیا د رشته دار نشي خلاصولی. اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام، په وقت کې منځ کول، په ډبلو کپړو کې منځ کول، او دنده په کوټه کې منځ کول. چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې، ځان ته به سالن کټوی، مې خوا ته ورته مصله ور واچوي، زه دا غوښه به ورته خوري نه شي، زه به ورته مونځ وکړم. په مانځه کې به کې کوکر سی کوي، دا مونځ دی. په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي، دا مونځ دی نه. چې د مانځه ټیم شو آزاد اوش باس او دسو کو درون لباس واغونده او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه. مونځ د رب سره ملاقات، مونځ د الله په دربار کې حاضري لګولې. وای دا هغه مونځ دی چې د ټولو نړومبې به زمانه د دې فرض مونځ تپوس په میدان محشر کې. اولنۍ خبره. دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام دی، چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کوي. په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي، په نرو کپړو کې مونځ نه کوي. ښه چې ولاړه په مانځي اړو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نه، مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه. نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي. ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي، دا پې د خاون حق دی. حق دا د خاون حق ځای کوي چې دا د پردې اهتمام دی. نو یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتل. دریم د خاون رضا اغستل، خاون رضا کول. خاون رضا کول د خاون د رضایي چې خیال ساتي، دا زنانه نه د خبر نه. اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم، زم اول له خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کوم ته خوشحاله یې، که ته نه یې خوشحاله نو چې د تهجدو په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي؟ نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ما له چاپي کوه نو ده له چاپي شروع کړه. تهجدو په ټیم کې د له خپې مالش کوه، د تهجدو په ټیم کې د له خپې مالش کوه. نو د خاون رضا اغستل، زکه دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی، د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی. دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلي روژه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي. خاون ورته نه به نیسي نفلي روژه، سبا زما خیال به ساتي، زما خدمت به کوي. شریعت ورته وایي مه نیسه نفلي روژه، د دې خاون خدمت. دا خبره ښه په دلیل کوم، په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کېږي عن صلاتها، د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې، د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کېږي. چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته، بیا تپوس د نفلي روجو نشته، بیا تپوس د تهجد نشته. دویم تپوس ډایرک د خاون د حق دی. اول فرض منځ دی، بیا د خاون حق دی. نو د خاون حق په نوافلو مقدم دی، په تهجد مقدم دی، په نفلي روجو باندې د خاون حق مخکې، د خاون رضا به علي. دویم تپوس پتا نه د خاون د رضا کی. زنوام نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راض، خاوند ترې نه رضا و،
خزه وفات شولا او خاوند ته ناراضو بعضی خزه وفات شي خلق د ډیرو تهجد ذکر کوي ډیره تهجد گزاره وا ډیر نوافل وو ډیر صدقې ورکول خو خلق وای خاوند ته نه خپو د دې معاملې ګرانه ده چې خاوند ته نه خپو د دې معاملې ګرانه پریوس د دې معاملې ګرانه ده خزه وفات شول او زوجها عنها رازن نفلی منځونو ذکر نو د تهجد نو نفلی روجي نه وي خو یو خبره چلیده چې خاوند ته نه ډیر رضا د خاوند رضا خیال ساتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه داخذ جنت تلا چې دی په سیرستو د خاوند رضا چلیده مونږ د نفل اورو د تهجد اورو د نفلی رجوع اورو خدا نورو چې خزه وفات شي او رست پسې د خاوند رضا چلی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض چې خاوند ته ناراض دخلت الجنه